او خپل هر کلی نامه واوري. ډاکټر کاظم نیاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو مشرانو ملمنو، زما دپاره نن دا ډیر د فخر او د ویاړ مقام دی چې د نیاز صاحب د کتاب ګبین د مخکتنې په موقع زه د یو کوربه په حیث تاسو ټولو راغلي ملمنو ته د زړه د کومي هرکلی او په خیر راغلی وایم. د یو قام په ژوند کې د هغه ثقافتي ادبي او کلتوري پنګه یوه ډیره اهمه برخه لري. نن پښتون قام د خپل تاریخ په یو ډیر اهم او تاریخي موړ باندې ولاړ دی. دې وخت کې چې قام د کوم کړکېجن امتحان سره مخامخ دی، دا د هغې څخه آسان حل یو هم د فکر سختن سره یا طبقې سره نشته، خو په دې کې هم څه شک نشته چې زموږ د مشکلاتو د حل دپاره به هر یوې طبقې او هر یو ګوند ته په خپل خپل دارای کار کې دننه هلې ځلې کول وي. په دې ګران او مهمه کار کې مقصدي ادب یو ډېره اهمه برخه لري. یو مقصدي شاعر چې کومې طریقې سره د شعر په ژبه خپلو نازکو خیالاتو ته د جذباتو رنګ ورکوي، هغې سره په معاشره کې شیریني او حلاوت زیاتیږي، منفي رجحانات کمیږي او د زور او شدت په ضد مینا، محبت، رورولي، برداشت او صبر په معاشره کې خپل جایز مقام مومي. زه دا هیله لرم چې د نیاز صاحب کتاب به په دې وران ویجاړ وطن کې د دې سیرې ګریوان قام په زخمونو د ملهم کار وکړي او په قام کې خاص طور باندې په نوي کول کې د ژوند یو نوې جذبه پیدا کړي. دا حقیقت دی چې نن د بعضې معتبرو مشرانو نقادانو دا خیال دی چې اوس د پښتو د شعر مزاج بدل شوی دی. د مقصدیت نه زیات شعریت د جمال په دبستان کې د خپلې سپېڅلې نازکې نازولې ځوانۍ ستومانۍ ایستل شروع کړي او بې اختیاره. خدا هم یو حقیقت دی چې یو با احساسه انسان او یو نازک طبیعته شاعر د خپل چاپیرچل د هلو ځلو نه ځان بیرته نشي ساتلی او بې اختیاره د زمانې د زړه درزا د ده د شعر په ترکیب کې چپې وهل شروع کړي. که خبره تش د شعریت شي نو بیا خو د نیاز صاحب شاعري د عصر حاضر په تله کې څه ډېر زیات وزن نه لري، خو که چېرته مقصدیت هم څه مقام و مرتبه لري نو بیا ګبین له خپل معنویت له کبله د پښتو په شعري ادب کې د یو نوې تازګۍ احساس او د یو نوي امید رڼا ښکاري. ما او صابر شاه به اکثر نیاز صاحب سره بحث کولو او په دې به مو د قایله کولو کوشش کولو چې د قومیت، قوم پرستۍ او د وطن د مینې د موضوعاتو نه علاوه هم مقصدي ادب تخلیق کېدی شي، خو هغوی به راسره نه منله او راته به ویل چې دا د زلفو او د شونډو شاعري د ستاسو مبارک شي. زما محبوبه خو زما وطن دی او زما دورخو زما خوره ده. مونږ په خپله عشقیه شاعري جاري وساتله او نیاز صاحب خپله قومي او انقلابي، خو په دې کې ناګهانه نیاز صاحب غزل لیکل شروع کړل او مونږ ته دا ثابته کړه چې زمونږ خیالات څومره ناپخته وو. هغه د غزل په ځمکه کې هم د قام پرستۍ تخم وکرل، خو د هغې اوبخورې د خپلو سپېڅلو جذباتو په اوښکو باندې وکړ او سړه سنگار د خپل اسلوب په سادګۍ او د بیان په روانۍ باندې. دوی د غزل په دنیا کې د شعر یوه داسې ناوې جوړه کړه چې د خپل ساده او شډل حسن په بنیاد د نن دور د بیوټي پارلر د ناوې نه زیاته ښایسته او اصلي ده. د نیاز صاحب د شخصیت یو اهم اړخ کوم طرف ته چې زه ستاسو توجه ګرځول غواړم هغه د هغه معصومیت دی. نیاز صاحب یو ځیږ پښتون او یو جذباتي او حساس انسان دی. هغه په خپلو جذبو کې سپین او ایغ نیغ دی او همدغسې د خپلو جذباتو په اظهار کې هم ایغ نیغ پاتې شوی دی.
خو د دې باوجود د دې یو بنیادی حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د زړه د مینې او شفقت نه ډک دی. د هر چا ښه غواړي او بد په دشمن هم پرځو نشي. ولې د حقیقي مینې د اظهار چې کوم شدت د هغه په غزل کې مخکې راغی دا د نثر او د نظم اساس نه و. نیاز صاحب چې په غزل کې کوم برطرفدارۍ سره د تصوف منزلونه طی کړي دي دغه د هغه د سپېڅلي ایمان د مضبوطۍ یو ښکاره نمونه ده. که یو طرف ته موږ د هغه په نظم باندې دا ګمان کوو چې هغه د غني خان نه متاثر ښکاري نو ما ته په دې کې څه باک نه ښکاري چې زه نن دا خبره وکړم چې ما ته د هغه په غزل کې د رحمان بابا یو اثر ډېر نمایه ښکاري. او دا هم د ګبین یو خصوصیت دی چې په دې جدید دور کې دا لوستونکي د پښتو ادب د اصل او بنیاد طرف ته راکاږي. په مونږ کې او په جدید مغربي سوچ کې همدا فرق دی چې زمونږ په فکر کې هر یو نوې بدلون ترقی نه ده. که یو طرف ته په مزر نظر واچو نو د ژوند معراج نن نه 1400 کاله مخکې دنیا ته ړوندې شوې دی او اوسني دور هر هغه کاوش چې انسان 1400 کاله رست بوزي مونږ ته ترقی ښکاري. همدغسې په ادب کې هم نومړي شاعرانو رحمان بابا، خوشحال خان، عبدالحمید بابا، غنی خان او حمزه بابا چې کوم ادبي معراج حاصل کړی دی د هغې طرف ته اوچت کړلی شوی هر یو ګام زما په نیز د ترقۍ سفر دی. اخر کې زه نیاز صاحب او ارباب صفدر صاحب ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې تاسو خو خپل یار ارباب فدا په نیمه صدۍ کې هیر نه کړو خو زه ارباب عارف هم تاسو دا دوستی به د بلې پیړۍ کې انشاءالله جاری ساتو. د خپل د یو غزل نه یو څو شعرونه چې ماته د ټول جهان نګرانې زما خوږه بابا د پښتنو د قافلې د ننګ نشان ته نن پښتنو کې ستا بوډا پشان بل ځوان نه وینم وی پکې ننګ غیرت پښتو هغه افغان ته ستا د دعا په دلاسه مې زړه قرار ومومي زما د ژوبل ژوند ایک یو درمان ته. اخر کې یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډیره مننه. والسلام.